پامیر کلو اردووايي د طالبانو پر چیک پاینټونو بمبار کې 8 وسلوال وژل شول او نیمروز کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 12 ملکیان وژل شوي. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام په موکړې دوه مهمو خبرونو ته. د ملي اردو د 219 پامیر کلو اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چیک پاینټونو په بمبار سره 8 وسلوال طالبان وژلي او 9 نور ژوبل کړي. د دې کلو اردو په اعلامیه کې راغلي چې هوایي ځواکونو د بغلان لوی لارې په چشمه شیر او د کندوز تخار لوی لارې په ګلستان هدیره سیمه کې د طالبانو چک پاینټونه هدف ګرځولي او د مرګ ژوبلای ورته اړولې. د اعلامیې له مخې طالبانو په دې سیمه کې د خلکو موټر درول او تلاشي کول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد نصیر ادعا کړې ده باز محمد نصیر ادعا کړې ده چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 12 ملکي وګړي وژل شوي او 2 تنه نور ټاپیان دي. نصیر زیاته کړې چې افغان هوایي ځواکونو تېره شپه د خشرود ولسوالۍ په منظوري سیمه کې د طالبانو پر ګمرک برید کړی دی چې په پایله کې ګمرک ته ورڅرمه 3 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او یا د مرګ ژوبله یې اړولې ده. نوموړي کسوم طالبانو ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ملکي وګړي وژل شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د نیمروز د ولي ویاند رحمت الله عمر د پیښې په اړه بېخبري ښودلې، خو زیاته کړې ده چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دفاع وزارت بیا تر اوسه په دې اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.